سلامونه وخت مو په خیر. له زیر نیوز څخه د دې مهال خبري ټولګي ته راغلاست. نن یکشنبه د روان لمریز کال د غبرګولي 10 او د 2015 زیږدیز کال د جون لومړۍ نیټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ کورنیو خبرونو ته. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مولوي امیر خان متقی د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د ډیپلوماټیکو اړیکو د لوړولو په اړه خبرې کړې دي. په دغه خبرو کې د کابل او اسلام آباد کې د سفیرۍ تر کچې د سفارتي ماموریتونو لوړول مثبت ګام بلل شوی او دواړو لوریو هیله څرګنده کړې چې پاتې پړاوونه به ژر تر ژره بشپړ شي. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو خواو ټینګار وکړ چې د ډیپلوماټیکو اړیکو لوړول به په مختلفو برخو کې د پراخې همکارۍ لپاره لار هواره کړي. د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ په ګټه دی. د ترکمنستان ولسمشر سردار بردي محمدوف وایي د افغانستان وضعیت د سیمې د امنیت لپاره حیاتي اهمیت لري او له دې هیواده د سترګو پټول ممکن نه دي. نوموړي چې د مرکزي اسیا ایټالیا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار کړی چې له اسلامي امارت سره باید نړیوالې خبرې اترې دوام ومومي څو یو باثباته افغانستان رامنځته شي چې دا نه یوازې د سیمې بلکې د ټولې نړۍ په خیر دی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي چې اشقاباد به د ټاپي د برېښنا لیږد او د اوسپنې پټلۍ په څیر سترې پروژې تعقیبوي او له افغانستان سره به خپل اقتصادي مشارکت ته ادامه ورکوي. د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت ویلي چې په غوایي میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې د 332,837 میټریک ټنه سوداګریزه راکړه ورکړه شوې. د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د 1404 لمریز کال د غوایي میاشتې له پیله تر پایه د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 332,837 میټریک ټنه سوداګریزه راکړه ورکړه شوې. د دغه وزارت په خبره د حیرتان بندر له لارې 242,042 ټنه، د اقینې بندر له لارې 32,117 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 23,128 ټنه او د خواف هرات له لارې 10,509 ټنه چې ټول ټال 332,837 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د هیواد ته وارد او صادر شوي دي. یاد وزارت زیاته کړې چې د انتقالاتو له ډلې یوه برخه ټرانزیټ او صادرات دي. په غوایي میاشت کې 14,902 ټنه ټرانزیټ او صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، معدني ډبرې، کچالو، وریجې او د انارو جوس دي. د عدلیې وزارت د اسلامي امارت له بیا حاکمیت راهیسې 832 تنه نویو مدافع وکیلانو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د اسلامي امارت د عدلیې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې یاد وزارت د اسلامي امارت له بیا حاکمیت راهیسې د 1403 هجري لمریز کال تر پای پورې 832 تنو نویو مدافع وکیلانو ته له ازموینې او قانوني مراحلو تیرولو وروسته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. همداراز دغه وزارت په همدې موده کې د 1511 تنو مدافع وکیلانو د فعالیت جوازونه تر ارزونې وروسته تمدید کړي چې اوس مهال په ټول هیواد کې 2343 تنه مدافع وکیلان فعالیت لري. دغه وزارت زیاته کړې چې په ټوله کې 915 دارالوکالۍ تر نظارت لاندې نیول شوي او 40 دارالوکالۍ د سرغړونو له امله په مرکز کې تړل شوي دي. دغه راز له 140 زیاتو مدافع وکیلانو ته توصیه شوي او اخطار ورکړل شوی تر څو له اصولو او قوانینو سره سم فعالیت ترسره کړي. د خبرپاڼې له مخې د عدلیې وزارت د مدافع وکیلانو ریاست د مدافع وکیلانو 114 شکایتونو ته رسیدنه کړې او نور شکایتونه او ستونزې تر ارزونې لاندې دي. د عدلیې وزارت تر دې مهاله د دفاع وکالت 4 دورې ورودي ازموینې اخیستې چې 2123 تنو پکې ګډون کړی او د ګډونوالو له مجموعې څخه 1918 تنه بریالي شوي او د جواز اخیستو لپاره په شرایطو برابر پیژندل شوي. یاد وزارت زیاته کړې چې د دفاع وکالت جواز غوښتونکو لپاره هم د دفاع وکالت د سټاژ 2 دورې ترسره شوي او له هغو څخه 240 تنه فارغ شوي دي.
د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکی ټیم پرون د یو رسمي سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته لاړ. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د یاد شرکت تخنیکی ټیم د ترکمنستان هیواد د تخنیکی ټیم سره د کلیدي پروژو په اړه د خبرو لپاره چې پکې د 500 کیلو ولټ انتقالي لاین هم شامل دی تللی دی. دغه شرکت ویلي چې په دې تخنیکی غونډه کې به دواړه خواوې د زیربنایي پروژو پرمختګونو په اړه چې پکې د ترکمنستان دشت الوان د 500 کیلو ولټ انتقالي لاین د دشت الوان سب سټیشن او ارغندی شامل دي خبري وکړي. برېښنا شرکت دغه تخنیکی لیدنه د برېښنا د انتقال د حیاتي پروژو د بریالي بشپړولو او ګټه اخیستنې لپاره مهمه بللې او زیاته کړې ده چې په هیواد کې د انرژۍ د زیربنا په ښه کولو کې به مهم رول ولري. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس هم خپل همکار عزیر صافي ته وار ورکوم چې تاسو د نړۍ له وروستیو پیښو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو پیښو مو خبر کړو. اوس هم څو مهم بهرني خبرونه. غزه کې د مرستو د ویش پر مرکز د اسرایلو په ډزو کې 10 فلسطینیان وژل شوي. رویټرز د فلسطیني خبري اژانس وفا او د حماس اړوند رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د رفح ښار کې د غزې بشري مرستندوی بنسټ لخوا د مرستو د ویش یو مرکز ته نږدې د اسرایلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 115 زیات ټپیان دي. راپور زیاتوي چې مرسته ترلاسه کوونکي د اسرایلي ځواکونو تر کنټرول لاندې د مرستو د ویش مرکز پر لور روان وو چې یاد ځواکونو پرې ډزې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې اسرایلي ځواکونو د مرستې د ترلاسه کولو پر مرکز بریدونه کوي، بلکې له دې وړاندې هم لسګونه فلسطینیان د مرستو د ترلاسه کولو په مرکز کې په نښه شوي دي. هند وايي له پاکستان سره په تازه نظامي شخړه کې هوایي زیانونه لیدلي. د هند وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال انیل چوهان تایید کړي چې هیواد یې د پاکستان سره د روسي نظامي شخړې پر مهال په هوایي برخه کې ځینې زیانونه لیدلي دي، خو نوموړي له دې ډډه وکړه چې د اوښتو تلفاتو دقیق جزئیات ورکړي. جنرال چوهان دا څرګندونې د شنبې په ورځ د سنګاپور په شانګریلا امنیتي کنفرانس کې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې وکړي. نوموړي وویل مهمه دا نه ده چې څه پېښ شول، بلکې مهم دا دی چې دا زیانونه ولې پېښ شول او موږ وروسته له دې څه کوو. چوهان د شخړې د نیټې ځای یا نور معلومات نه دي څرګند کړي. دا بیان داسې مهال ورکول کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترنګلې دي او دواړه هیوادونه وخت نه وخت د پولو پر سر نظامي شخړې تجربه کوي. روسیه کې پول نړیدو 30 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په روسیه کې پر مسافر وړونکي اورګاډي د یو پله د نړیدو له امله خونړۍ پیښه رامنځته شوې چې له امله یې لږ تر لږه 7 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 10 زیات نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د روسیې د بریانسک ښار کې د شپې ناوخته هغه مهال رامنځته شوې چې د مسافرو اورګاډی د نړیدونکي پله لاندې تېرېدو. د بریانسک والي الکساندر بوګومز رسنیو ته ویلي چې د پیښې له امله 7 کسان مړه شوي او 10 تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د چارواکو په وینا د ټپیانو له ډلې د یو ماشوم په ګډون د 2 کسانو روغتیایي حالت نازک بلل شوی دی. د روسیې د ریل پټلۍ شرکت ویلي د پیښې اصلي علت د ترانسپورټي سیستم په چارو کې غیر مسلکي لاسوهنه وه چې له امله یې پول هم پرېوته دی. د پیښې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي او سیمه ییز چارواکي وایي د نورو خطرونو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره لازم تدابیر نیول کیږي. هند کې د تېرې میاشتې راهیسې د ورښتونو له امله 21 کسان وژل شوي. د هند مشهورې هندو ورځپاڼې د یاد هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د اپریل میاشتې راهیسې په کرناټک کې د سختو بارانونو له امله 21 کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې د 2025 کال د مونسون د مخه بارانونو د تېر 125 کلونو په اوږدو کې د مای میاشت تر ټولو زیات بارانونه ثبت شوي دي. ورځپاڼې د چارواکو په حواله زیاته کړې چې په مای میاشت کې به عموما کرناټک 4 ملي متره باران وو، خو سږ کال دا اندازه 219 ملي متره وه. د جرمني د هامبورګ ښار په یو روغتون کې د اورلګیدنې له امله 3 کسان وژل شوي. جرمني رسنیو د یاد هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د هامبورګ ښار په یو روغتون کې د شپې لخوا د اورلګیدنې له امله 3 بستر ناروغان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. راپور کې د 2 کسانو حالت نازک بلل شوی. چارواکو زیاته کړي اور د روغتون نورو پوړونو ته هم رسیدلی دی. تر دې دمه د اورلګیدنې د څرنګوالي په اړه معلومات لا نه دي ورکړل شوي. او روسیې خبر هم دا چې برتانوي سندرغاړي د والیپا او سلګونه نور برتانوي هنرمندان وایي اسرائیل ته د وسلو پلور بند کړی.
د برتانیا مشهوره سندرغاړي دوا لیپا له څه باندې 300 نورو هنري او ټولنیزو شخصیتونو سره یوځای د یو پرانیست لیک له لارې د خپل هیواد له حکومته غوښتنه کړې چې نور د اسرایلو ته د وسلو ورکړه بنده کړي. یاد پرانیستی لیک د چوز لب یعنې مینه غوره کړي په نوم د بشردوستۍ او کډوالو د ملاتړ یوه خیریه بنسټ لخوا برابر شوی او له لومړي وزیر کرسټارمر څخه 3 مهمې غوښتنې لري. د وسلو پلور ژر تر ژره ودرول. لیکوالان ټینګار کوي چې برتانیا د اسرایلو ته د وسلو صادرول هر ډول جوازونه او مرستې سم د لاسه ودروي. له بشري مرستو خنډونه لرې کړي. د لیک لاسلیک کوونکي غواړي چې برتانیا د نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته اجازه ورکړي څو له نظامي خنډ پرته غزه کې اړ خلک ورته لاسرسی ومومي. ژر تر ژره اوربند ته زمینه برابره شي. دوی له حکومت غواړي چې د غزې ماشومانو ته د ژغورنې ژمنه وکړي او دایمي اوربند لپاره هڅې پیل کړي څو د لوږې او وژنو لړۍ ودرېږي. دوا لیپا چې له مخکې هم د فلسطین د حقونو ملاتړ څرګند کړی، دا ځل له نورو مشهورو څیرو سره یوځای د غزې مظلومو خلکو ته خپل غږ پورته کړی دی. د لیک لاسلیک کوونکي وایي دا د انسانیت، اخلاقو او نړیوال قانون یوې مهمې ازموینې وخت دی او برتانیه باید د حق ملاتړ وکړي، نه د ظلم. مهم بهراني خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه. له اوزیر سفینه په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم د سپورټ له ډګره. په کندوز ولایت کې د شپېتو پهلوانانو ترمنځ د کوروش ازادي سیالۍ وشوې. د کندوز ولایت په مرکز پنځر ورزشي لوبغالي کې د شپېتو پهلوانانو ترمنځ د کوروش ازادي سیالۍ وشوې چې یوه ورځ یې دوام وکړ. د دغو سیالیو په پایله کې 13 تنو پهلوانانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. دغه راز په بلخ ولایت کې د کوروش د پهلوانۍ سیالۍ ترسره شوې. د کوروش د پهلوانۍ سیالۍ د دې رشتې د فدراسیون د استازولۍ لخوا د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورټ امریت په همکارۍ د دې ولایت په چاهي ولسوالۍ کې د یوې ورځې لپاره د 80 ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. په دې سیالیو کې له ګډونوالو ورزشکارانو څخه 10 جوړې ورزشکاران یو له بل سره مساوي لوبه وکړه او 13 تنه نور یې د خپلو سیالانو په ماتولو سره د اتلولۍ مقامونه ترلاسه کړل. په پکتیکا کې د ټیپبال کرکټ سیالۍ د ذهین لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په پکتیا ولایت کې د 4 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ چې 2 ورځې دوام وکړ د ذهین لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې ذهین لوبډلې خپل سیالي ادریس لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. په همدې سره زموږ د نن ورځې خبري ټولګه پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.